مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال تعالى في مقام آخر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي يدخل منه أمتي، فقال أبو بكر: يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. زما عزت مندو د جماد الاخرى د میاشت نن ولسم تاریخ دی. جماد الاخرى میاشت په 22 تاریخ باندې یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ وفات تے. چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام د پاره ډېر غټ خدمات دي، لہذا د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت ہر مسلمان تا دغو خدمات دا معلوم پکار دی، دا دی معلومات تا پکار دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء دے. تمام انسانانوں کی اللہ تبارک و تعالی انبیاء انول دی، او انبیاء علیہم الصلاة والسلام لا اللہ تبارک و تعالی غوروال فضیلت ورکڑے دے. د انبیاء بعد پا انبیاء کے بیاہم درجی دی. اللہ تبارک و تعالی بخپلا فرمائی: تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ. دا زما پیغمبران دی، زما رسولان دی، بعضو لبعضو من ما فضیلت ورکڑے دے. نو انبیاء نرستو تمام انبیاء کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا ټول اوچته مقام دی، اوچته مرتبه ده. دیغون بعد بیا درجه د صحابه اکرامو ده. په صحابه اکرامو کې بیا مختلف طبقات دي، مختلف فضیلتونو والا صحابه اکرام دي. نو په هغو کې بعض هغه دي چې هغه دغه فضیلت الله قرآن کې بیان کړ دی: لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. چې الله تبارک و تعالی د بیعت عقبه رضوان چې کوم صحابه کرام ستا په لاس باندې دغونه لاندې بیعت کړو، دغونه راضي شو. دغه جدا فضیلت دی. اصحاب بدر جدا فضیلت دی. لس صحابه کرام چې هغه ته 10 مبشره ویل کیږي.
الله تبارک وتعالی دغه جدا غوړوالی هغو له ورکړی دی. ابوبکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه. جنت زیری هغو ته میلاو شوی دی. او په دې لسو کې بیا څلور صحابه کرام چې هغو ته خلفای راشدین ویل کېږي، الله تبارک وتعالی هغو له اوچت مقام ورکړی دی. او په دې څلورو کې بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ټول نه اوچت مقام دی، اوچته مرتبه ده. اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې افضل البشر بعد الانبیاء، د انبیاءو نه وروسته ټولو نه غوره انسان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په عمر کې 2 کاله کشر دی. او وړکواله نه نبی علیه الصلاة والسلام سره ملګرتیا وه. کله چې نبی علیه السلام ته نبوت میلاو شو او د کور ته راغی او حضرت خدیجه د واقع بیان کړله، نو په هغه ټایم کې 4 کسانو ایمان راوړی چې په هغې کې بچو کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه اسلام قبول کو، په غلامانو کې حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه اسلام قبول کو، په زنانو کې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها اسلام قبول کو. لیکن ځوانانو کې چې ځوان د چا خبره مني نه، ځوان سړی یو دم چې کوم دی خبرې اورېدو ته بیا هغې منلو ته تیار نه وي، هغې کې اولنی کس چې هغه اسلام قبول کړی دی بلا تردد بلا دلیل نه، هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی چې نبی علیه الصلاة والسلام باندې فوراً ایمان راوړو. اسلام راوړلو نه بعد تپوس کوي یا رسول الله زما کار به څه وي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې ځه خلقو ته دعوت ورکوه اسلام طرف ته بلا. نو بیا چې لاړ دعوت یې ورکړه، کوم کسان چې راویشلو او هغوی اسلام قبول کو، هغو له هم الله اوچت مقام ورکړ دی. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه چې 10 مبشره کې دی هغه صحابي، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام دوهره داماد دی، د نبی علیه الصلاة والسلام زوم دی، د اسلام دریم خلیفه دی، هغه هم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دعوت باندې اسلام قبول کړی. او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نسې حضرت عروه رضی الله تعالی عنه چې زبیر رضی الله تعالی عنه زوی دی، او د نبی علیه الصلاة والسلام نور حضرت اسما زوی دی. دی فرمایي چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اسلام قبول وکړو، هغه ټایم کې 40,000 درهم وسکو، لیکن هغه فوراً ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې قربان کړل. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل په پیسو باندې و هغه کسان چې هغه غلامانو اسلام قبول کړو او د هغو مالکانو په هغو باندې ظلم کو، وحشت به وکاو، دردناک عذابونه به له وکول. چا کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه دی چې بلال رضی الله تعالی عنه په ګرمو شګو باندې واچو، له پاسه به ګټه کېښودې، لیکن هغه به احد نارې وولې. دا و کسان چې کوم دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه آزاد کړل او دا یې د الله رضا لپاره پرېښودل، پیسې خپلې خرچه کړلې. نو الله آیت نازل کو وسیجنبها الاتقى الذي یؤتي ماله یتزکى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. الله با ان قریب د جهنم نه ټول نه متقی انسان لا چې کوم دی هغه لرې وساتي. کوم الذي ماله یتزکى، سيجنب الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، چې خپل مال ورکي دې لپاره چې ځان پاک کی. لیکن دا مال ورکولو مقصد دا نه دی چې چا ته باندې احسان کړ دې احسان بدله ورکي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، الله بیا څه مقصد دی؟ الله الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. د ابوبکر صدیق شان دا دی چې خالص دی الله رضا لپاره مال ورکي. الله فرمایي ولسوف يرضى، ان قریب بدل زه راضي کوم. خپل پیغمبر ته هم بل آیت کې بل صورت کې فرمایي ولسوف يعطيك ربك فترضى، ان قریب بس رب تعالی هغه شی راکړي چې هغې منه به ته راضي شي. دغه شان د ابوبکر صدیق ته الله فرمایي ولسوف يرضى، ان قریب به تعالی راضي کوم. بیا نبی علیه الصلاة والسلام سره په حضر کې، په هجر کې، په سفر کې، په هر ځای کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره ملګری دی. که نبی علیه الصلاة والسلام مکی کې دی ابوبکر مکی کې دی، که نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کې دی ابوبکر سره هجرت کې دی، که نبی علیه الصلاة والسلام په غار ثور کې دی 3 شپې او 3 ورځې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره هلته کې ملګری دی. که نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدر کې دی ابوبکر سره بدر کې دی.
که نبی علیه السلام احد کې دی، ابوبکر سره احد کې دی، تمام غزواتو کې ورسره شرکت کړی دی او نبی علیه السلام باندې خپل هر څه قربان کړي دي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې جهاد دی د الله په لارې کې وضو چانده راړی. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما زړه کې دا وه چې نن ما څخه کور کې مال ډېر دی، لہذا زم او نیم مال راوړم او دا نیم مال به د نبی علیه السلام ته پیش کړم او نن به زه خامخا ابوبکر صدیق نه مخکې کېږم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته مال لاغې تپوسونه کوي عمر څه دې راوړي دي کور دپاره څه پرېښي دي؟ عمر رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله نیم مال مې تاله راوړی دی او نیم مال چې کوم دی هغه ما خپل کور والو دپاره پرېښی دی. نو نبی علیه السلام ورته ویې ښه ابوبکر تا څه کړي دي؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل بکل ما عنده، ای د الله رسوله څومره چې ما څخه مال و هر څه مې راوړي دي، هېڅ شی مې نه دی پېښلی. یا ابابکر ما ابقیت لاهلک، ابوبکر کور والو دپاره څه پرېښی دی که نه؟ څه فرمایي ابقیت لهم الله ورسوله، هغو له مې صرف الله د الله رسول پرېښی دی. نو هر څه مې د الله په دین باندې د الله په پیغمبر باندې قربان کړل. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ بارکی په هغه ټیم کې د عمر رضی الله تعالی عنہ د خولې نه یو الفاظ وختلو هغه دا و لا اسبقه الی شیء ابدا، چېرته هم د ابوبکر نه مخکې کېدی نه شم. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د دې دواړو صحابه کرام بارکې فرمایي ابوبکر سیدنا و خیرنا و حبنا الی الله ورسوله. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ابوبکر په موږ کې زموږ سردار دی، موږ کې غوره دی او د الله رسول ته ټول نه زیات محبوب دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده باره کې فرمایي چې چا چې ما سره څه قسم له حسن سلوک کړی دی، چا چې څه قسم له احسان ما سره کړی دی، د هر چا بدله ما دنیا کې ورکړله ما سوا ابابکر، سوا د ابوبکر نه. ابوبکر ما باندې دومره احسانات دي چې هغې بدله به قیامت کې الله تبارک وتعالی ورکوي. او بیا فرمایي چې که ستاسو دې ملګري یعنی نبی علیه السلام ځان ته وایي که ما د الله نه علاوه بل څوک خلیل جوړولی د زړه دوست خلیل، نو ما ابوبکر جوړ کړی، لیکن دا واورئ الا وان صاحبکم خلیل الله، ستاسو دا پیغمبر چې دی کوم دی د الله خلیل دی، د بل څوک خلیل نه جوړي. دومره ما باندې احسانونه یې کړي دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي انت صاحبي فی الغار و صاحبي علی الحوض. چې کله هجرت کو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیه السلام کور ته لاړ، مخکې نبی علیه السلام دروازه وټکوله، دننه علی رضی الله تعالی عنہ موجود دی او حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه موجود دي. دروازه کولا وشله، تپوس وکړو جایز هم هجرت کوم؟ نبی علیه السلام ته فرمایي چې کیدای شي الله تعالی صاحب ملګری راکړي، ته لږ صبر کوه، انتظار کوه. او بیا چې کله د هجرت شپه شته نو بیا ورته جواب ورکړو چې سره ده چې ځو. نو کله چې دو غار ته ورسېدل نو غار باندې دننه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اول نه اعلان کړي چې نه یا رسول الله ته مه کوزېږه، اول نه به زه دننه ځم. او دننه لاړ، اول نه جارو ووله، غار صفا کو. پس د هغې نه بیا څه کوي دویم نمبر کار هغه دا دی چې هغې خپل څادر څیري او غار کې چې کوم سور دی هغې کې منډي چې دی نه څه شی راونوځي، نقصان دې شی ظاهرله شی ته نه راونوځي، مار لړم ته نه راونوځي. او بیا دو سوري پاتې کېږي او په هغه سورو کې خپل پون نږدي او بیا آواز کوي یا رسول الله اوس د ناراضي تشریف راوړئ. مقصد څه دی چې زما محبوب ته د الله دې لاډله پیغمبر ته څه نقصان ونه رسي. نو نبی علیه السلام دننه راځي، په غار کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په جولای کې خپل سر مبارک ږدي او 3 ورځې او 3 شپې د کائنات د بهترین هستی دیدار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کوي. نو سر کې مبارک کې خدمت آرام وکوي، وستاسو رشي نبی علیه السلام آرام کو چې اچانک کو دننه د سوري کې مار او شیشه وغلاړ او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پوند باندې وچیچو. په داسې حالت کې چې نبی علیه السلام په خوب کې په آرام کې خلل لا نشي، نو کمې را نشي، هغه خپل ځای نه ډقي نه، تر دې پورې چې هغه پونده مبارکه هغې باندې تکلیف ډېر زیات شو، زار خواره شلو
او درد د وجې نه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د سترګو مبارکو نه اوښکې وبهېدې او هغه اوښکې به نبي علیه الصلاة والسلام په مخ مبارک باندې ولګېدې. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم سترګه کولاوه شله. تپوس یې وکړو چې ابوبکر تعالی څه وشلو؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې لدغت یا رسول الله فدیت ابي و امي، زما مور پلار به تا باندې قربان وي یا رسول الله، زما څه شي و چې ما ته تکلیف ورسو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه ځای باندې خپل لاړې مبارک ولګولې، هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغې سره ښه شو. نو د افغان ملګری هم ته زما یې او د حوض کوثر ملګری هم ته زما یې، ځکه چې قیامت په ورځ باندې چې کله تمام اولین و آخرین جمع شي نو الله تبارک و تعالی خپل پیغمبر له یو خاص مقام ورکړی دی او یو خاص شی هلته انعام یې وله ورکړی دی. د هغه انعام نوم دی حوض کوثر، چې انسانانو ته په بلې اوبه نه میلاویږي سوا د حوض کوثر نه. نور خواص نظام که ختم شوی دی، اولین و آخرین ولاړ دي. په هغه ټیم کې به الله تبارک و تعالی محبوبو خلقو منې حوض کوثر اوبه تقسیموي. او حوض کوثر هغه دی چې دا د دې پیونه زیاتې سپینې اوبه دي او د شهدو نه ګبینونه زیاتې خوږې اوبه الله تبارک و تعالی مقرر کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغې من چې کومې لوټې دي کوم ګلاسونه دي چې هغې سره به دا مونږ تقسیمو هغه د اسمان د ستورو نه زیاتې دي. او دې منې به چې ما سره کوم ملګری ولاړ وي خلقو منې به اوبه تقسیموي د حوض کوثر هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. نو دنیا کې هم مثلا ملګری او په حضر کې او سفر کې هم ملګری، په غار کې هم ملګری، او بیا تر دې پورې چې تر دې قبر کې ورسره هم خوا کې ملګری دی، قبر کې ورسره هم ملګری دی. د نبي علیه الصلاة والسلام قبر مبارک سره جوخ قبر هغه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی او د هغو خپو ته بیا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قبر دی. او د دې ځای باره کې چې کوم ځای کې د نبي علیه الصلاة والسلام قبر مبارک دی دا د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنه کور د هغې کمره وه او په دقه ځای کې د نبي علیه الصلاة والسلام نه دنیا نه تللی دی. نو بیا خلق وایي چې قبر کوم ځای کې وکړو؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مخې ته شو چې ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه دا اورېدي دي چې پیغمبر چې کوم ځای کې وفات شي هغه ځای کې د هغه قبر لحاظ د قبر مبارک به دغه ځای کنستی کېږي. نو د هغې ځای باره کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلو ما بین منبري و بیتي روضة من ریاض الجنه، زما د منبر او زما د کور منځ کې چې کومه دا علاقه ده دا د جنت حصه ده، دا جنت ټوکړه ده. دغه وجې نه په دغه ځای باندې هلته کې خاص نشانونه لګېدلي دي ریاض الجنه ده او هغه ځای خلق نفلونه کوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نن هم جنت کې نبی علیه الصلاة والسلام سره هغه موجود دی، قبر کې ورسره هم ملګری دی. او د قیامت په ورځ باندې که حشر وي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اول نه به د قبر نه زه پاسم او زما ښي طرف ته ابوبکر وي، ګس طرف ته عمر وي، هکذا نبعث یوم القیامه، د قیامت پر ورځ باندې موږ داسې راپاسو. هلته به ورسره هم ابوبکر ملګری وي او حوض کوثر باندې هم ملګری دی. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هر پیغمبر له الله دو ملګري اسمان کې ورکړي، دو په ځمکه باندې وزیران ورکړي دي. اسمان والا ملګري خو زما جبرائیل او میکائیل دي او د ځمکې والا ملګري وزیران زما هغه ابوبکر او عمر دي. او دواړو باندې نبی علیه الصلاة والسلام دومره لوی اعتماد چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړ دی واقع بیاني. نو پای کې ارشاد فرمایو چې سړی و په هغه روانو او غوی ورسره دی، د ستړی شو نه غوی ته وخوته په هغې باندې سور شو. نو غوی لاندې نه خبرې وکړې دی چې مونږ خو دې لپاره نه پیدا شوي چې مونږ باندې سوارلي کوئ، زمونږ کار دی ځمکه اړول، مونږ یوې کول، مونږ هغه کار کوو. نو خلقو بعضو پکې آواز وکړو چې آیا غوی هم خبرې کوي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایو او زما په دې باندې ایمان دی او د ابوبکر او د عمر په دې باندې ایمان دی. حالانکه ابوبکر عمر په هغه ځای کې موجود نو، د ابوبکر او د عمر په دې باندې ایمان دی چې دا خبره بالکل د احتیا ده او غوی خبرې کولی شي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چې سړی و شپنکۍ هغه بیزي سرولې شرمخ راغی بیزۍ ته نه وړله. نو هغه ټایم کې هغه شپنکۍ ته نه خلاصه کړله. نو هغه شرمخ ورته نه مخې نه آواز وکړو چې په هغه ورځ باندې مونږ نه بیزي څوک خلاصېږي، په هغې ورځ باندې خلق چې کوم دی هغه تښتېدلي وي، صرف درندګان به آزاد ګرځي. یعنې قیامت ته نږدې چې کله علامات خلق وګوري نو به غرونو ته تښتي، خپل بیزي هر څه به ته نه پاتې شي.
نو هغه ورځ نه څوک نو بیا خلکو باز آواز وکړي یا شرم هم خبرې کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي او زما په دې باندې ایمان دی او د ابوبکر او د عمر په دې باندې ایمان دی. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم باغ کې ناست دی او بار نه چا دروازه وټکوله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ورکولاو کوي او کوم کس چې هغه ته د جنت زیری ورکا. اول لسر نه دروازه ټکولې وه چې دننه شي هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایه چې نن روژه چا نیولې ده؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایل چې روژه ما نیولې ده. بیا ارشاد فرمایه نن جنازې کې شرکت چا کړی دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وی یا رسول الله ما په جنازې کې شرکت کړی دی. بیا نبی علیه الصلاة والسلام تپوس وکړو نن صدقه او خیرات چا کړی دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یا رسول الله ما خیرات او صدقات کړی دي. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایو نن مسکین باندې ډوډۍ چا خورولې ده؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایل چې ما به مسکین باندې ډوډۍ خورولې ده. بیا یې تپوس وکړو د مریض عیادت چا کړی دی؟ نن د ناجوړه تپوس څوک تللی دي؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي یا رسول الله دا ما دا کار کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چا کې دا صفات موجود وي هغه به جنت کې داخليږي، هغه جنتی دی. نو قرآن پاک د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فضایلونه ډک دی او د نبی علیه الصلاة والسلام ارشادات د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډک دي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله ستبه ولګېده سخترینا او بېهوشي به راتلله جومات ته نشي راتللی نو په هغه ټایم کې ژوند کې مرو ابابکر ابوبکر ته ووایې چې هغه لاړ شي امامتي به هغه کې 19 منځونه د نبی علیه الصلاة والسلام په ژوند کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امامتي کړې ده. دغه وجه نه دا اشاره ودیته چې ما نه رسو خلیفه به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. نو دا ټول واقعات ټول حالات ځکه نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایو چې کوم قوم کې ابوبکر موجود وي بل چا لپاره جایز دی چې هغه د قوم امامتي وکړي. دا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی. او یو صحابي فرمایي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې د ابوبکر عمر سره څوک برابر نه ګڼل، د هغوی جدا شان و. نو دین لپاره ډېر زیات تکلیفونه دا یې برداشت کړل څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو باندې تکلیفونه راغلي دقه شان د ابوبکر صدیق باندې راغلي دي. مشابهات ډېر زیات دي چې هر شي کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره متشابهت دی تر دې پورې چې بیا وفات کې هم چې کله وفات کېده نو په هغه ټایم کې چې کوم الفاظ د نبی علیه الصلاة والسلام د خولې مبارک نه ختلي وو اقا الفاظ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خولې مبارک نه وختل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې څنګه کفن ملاو شو اقا شان د کفن ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ملاو شو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومې ورځې باندې وفات شو کومې شپې باندې وفات شو اقا ورځ باندې هغه شپې باندې لکه پیر ورځ وه شپې مالته د ماښام د ماسخوتن منځ کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دنیا نه تللی دی او نبی علیه الصلاة والسلام هم دنیا نه تللی دی. دواړه چې وفات شوي د پیر ورځ نبی علیه الصلاة والسلام د څلورم ورځ دنیا نه تللی و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د څلورم ورځ دنیا نه لاړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دنیا نه ته نو په هغه ټایم کې 63 کاله عمر و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دنیا نه ځي نو هغه ټایم کوم 63 کاله عمر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه خپل ځان کې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ امام مقرر کړو نو نبی علیه الصلاة والسلام د صحابي او د اسخر مبارک په اخر کې عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ مقرر کو دنیا نه لاړ چې دا زمانه رسول خلیفہ عمر رضی الله تعالی عنہ وي. نور ډېر واقعات او ډېر چې کوم د حالات دي چې سړی هغه بیانې په هغې باندې ډېر زیات ټیم لګي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اسلام لپاره خدمات دي او بیا غټ خدمت په یو کې دی کې دا و چې هغې باره کې عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې کاش هغې ورځې ثواب ماته ملاو شي او د هغې یوې شپې ماته ثواب ماته ملاو شي نو زما ټول جن عمر څومره چې عمر اعمال کړي هغه ټول د ابوبکر ته ملاو شي. عمر به په دې سودا باندې هغه فایدهناک وي. یو خو هغه واقعه چې غار والا ما بیان کړې ده او دویم چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړ نو په هغه ټایم کې اپل دې پر خلقو کې اطرافو کې په کنارو کې په باندو کې خلق مرتد کېدلو او بعضو پکې په هغه ټایم کې مسلمه کذاب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانې کې اعلان کړو د نبوت چې زم پیغمبر یم هغه پسې لښکر چې کوم دی هغه تیار شو هغه لښکر هم ولېږو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړو دې نه مخکې که چا یو رسی هم دغې راکوله زکات کې او اوس یې یوې رسی هم انکار کوي هغه سره به جهاد کوم. عمر رضی الله تعالی عنہ د الله رسول خلیفہ داسې وکړه چې لغو نرمي وکړه د خلقو سره. هغه ټایم کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خولې مبارک الفاظ وختل اينقص الدين وانا حي
دین کې به کمې راځي او ابوبکر به جنډې دا نشي کېدی. او هغه ته څه فرمایي چې د جاهلیت په زمانې کې خو ته ډېر زیات زبردست زورور وي او د اسلام په زمانې کې اوس کمزوری شتلې. نو عمر رضی الله تعالی عنه وروسته بیا هغې واقعه ته سوچ کوي چې د هغې ورځې دا الفاظ چې خدای نه واخلو د هغې ورځ ثواب ما ته میلاو شي او د غار د شپې والا ثواب ما ته میلاو شي. زما د ټول عمر هغه فضیلت او زما ټول فضیلتونه زما ټول اعمال ابوبکر ته میلاو شي نو زه به فایدې کړم. دومره چې کوم د الله والا فضیلت ورکړی دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته خلیفه دی. د دې میاشتې په 22 تاریخ باندې او د پیر په ورځ باندې 13 هجري وه او جمادی الاخرى 22 تاریخ و چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دنیا نه لاړ. نن مسلمانانو ته پته نشته دی چې دا ولې څه حالاتو کله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دنیا نه تللی. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه واقع څنګه د اسلام لپاره څه خدمات دي کله شهادت دی. عثمان غنی رضی الله تعالی عنه چې زموږ بنیاد په دو باندې قایم دی د هغه څه کله شهادت دی څنګه شهادت هغه باندې راغلی و کم حالات هغه باندې تېر شوي وو. د علی رضی الله تعالی عنه څه حالات وو او د دو باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي قرآن څه فرمایي. مسلمان د هغې نه غافله دی. لهذا مسلمان ته د دې هغه پکار ده او د هغو شان د زړه کې دننه جذبه محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پکار دی. ځکه چې نبی علیه السلام الله فرمایي چې ستاسو کوم اتباع کوي نو هغه سره زما مینه ده. دغه وجه نبی علیه السلام فرمایي چې څوک چې دې دواړو سره مینه کوي ابوبکر عمر سره مینه کوي هغه سره زما مینه ده. او یو ځکه فرمایي چې څوک دو سره مینه کوي زما د مینې وجه دو سره مینه کوي دو سره بغض ساتي ما سره بغض هغه وجه دو سره بغض ساتي. یا دا په زړونو کې د صحابه کرام محبت ابوبکر عمر عثمان علي دغه مینه د صحابه کرامو مینه دغه کسو کنزل کې بدره دی وي دغه دفاع لپاره دا نه چې دا خو د مولیانو کار دی دا دهشتګردي نه. د ابوبکر دفاع قرآن کړی ده د ابوبکر دفاع قرآن کړی ده الله کړی ده دا د الله سنت دی د الله طریقه ده چې صحابه کرامو ته وي دا بیوقوفه دي الله وي دغه دی بیوقوفه دی. الله وي د دو په شان د ایمان کراړي دا ایمان قبول دی که د دو په شان د ایمان نه راړي دا قبول نه دی. الله د هغو باره کې فرمایي د روز زړونو ما امتحان اخیستی دی چې دا امتحان کې ما کامیابه کړي دي. والزمهم کلمة التقوى وكانوا حق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما. تقوا والی کلمه دونی ولی ابوبکر زیات متقی بیا څوک کېدی شي. لہذا زړونو کې د صحابه کرامو مینه او دغو په شان د خپل ژوند تېرول دغو کارو دعوت زمونږ کار دعوت دغو کارو رښتیا ویل صدیق لقب ورته میلاو شوی دی. موږ د خپل نوم هر وخت چې کوم دی هغه رښتیا وویو څنګه چې هغو خپل جان مال هر څه د الله په دین باندې قربان کړل. نن موږ هر څه کې د هغو مخالف روان یو. تعریف خو موږ ته معلوم نه دی لیکن څنګه چې هغو خپل دا معمولي غوانې دومره بړ نشي برداشت کولی چې زما په جوړی کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سر مبارک پروت دی مار چې چلی ما دو ته کړه قوم خپله قوم د هغو په خوب کې خلل لازي. د دا صحابه کرامو داسې مینه وه الله ورته دومره اوچت مقام ځکه ورکړی دی. نن مال او تعلم پکار دي چې زما زړه کې دننه د ابوبکر د عمر د عثمان مینه پیدا شي او څوک چې هغو ته بد ارادې وي موږ د هغو دفاع وکړو په هر میدان کې د تقریر په میدان کې هم په عمل په میدان کې هم او په فیسبوک باندې په واتساپ باندې په دې میډیا باندې هم د هغو دفاع وکړو او د هغو دشمنانو سره جنګ وکړو. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې ابوبکر په شان د موږ له کامل ایمان نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.